ای زما خدای د روژې مبارک په روی سره ته ماته وسیله راکړې او زما اولادو ته وسیله ورکړې. ګرده کال سمې چې دا روژه راسي بس سره وخورې، جنجالونه سره کوي، سره جنګېږي، یو د بل خبره نه سره منې. داسې پر بیریږم خدای نکرده یو د بل سره خوږ نه کړي، سره ووژنې. بس پروردګار په ټولو مسلمانانو ورحمېږي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. زوی بخیر یې؟ خیر اوسه. دا دې ولې داسې وغورځول زوی؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. بلش راوړو ته ګورم. خپل سره دې چات حواله کړ. روژه ماته د 2-3 ساعته پاته دي، دلته مو روژه ده. زوی جنجال مه سره کړي. واخه زوی دغه زه ولې راوړي؟ واخه پلار مې راوړي. جنجال مه سره کړي. روژه مه راخرابوه. بس یې څو زوی لږ مه سره کړي، جنجال مه سره. زوی دغه سودا دې راوړې ده؟ دا سودا یوازې پر ما ده. درته ولې نه وایي چې سودا راوړه؟ ګرده ورځ مو روژه وه، حلق مو وچ دی، اوس بیا نوره سودا همسې درته راوړمه. زه دی چې دی کشر دی، ناپوه دی. څو در څو به کشر یې. دا مو زه د روژه ماتو د پېشلمې نه بسېږي، لږ دې وم. که بسېږي باسه، که کنیا به نه هغه ته ووایه بله ورځ ماته د سودا ده ویلمه. ولې پر تا د 2 رومیان وغمېدله چې روژه نه څه نیولی پر کور دلته کښېنه، چې روژه در باندې غمېدلې 2 رومیان چې در بغل نیولي راوړی او بیا چې پر موږ نارې. خدای دې خوار راکړه. زوی تاسو جنجال مه سره کوئ، په روژه کې نه کې وسیله سره کوئ. چې روژې مو نیولې تاسې بد اخلاقي سره کوئ، دا مو روژې خرابېږي او دا روژه ټوله دنیا نیولې ده. داسې نه کوئ کله تاسې چې کوئ. او دغه چې تا راوړي چې زوی دا د روژه ماتو د پېشلمې به م نسي، بس دا لږ دی. که بسه باسه که نه بسه په ماړه نه لري. دلته زموږ روژه یې، دلته موږ راسو کور ته چوکوړی ځان وساکو، سایه ته کښېنو، د دې خوا توس پر موږ باندې د نور شیانو دربونه واچوئ. په روژه یې مه تاوانوه چې روژه دې ده، روژه دې ده. زه دغسې جوړ دغسې یم. دا هم ځوان دی، په ده شان راغواړه، بله ورځ یې په ما مه راغواړه. څنګه یې په ده راغواړه، څنګه یې په ما راغواړه، خو دغه ستا مسؤلیت دی چې دا کور ته یو شی راوړې. مشر ورور یې د مشر لور یې بیا خبرې م ته کوې. هلک مې وچ دی، واده چې درکړي ولې تا ته درکړي او سودا بیا زه راوړم. روژه نسي نیولی اګر سره مه نیسه هلکه. مه کوئ داسې بد اخلاقي مسله کوئ. ته بیا بالا ګوره خبره به نن سبا د چی خبره سبا نن راسه نن نو ته حساب وکړو. راسه بالا به هغه جانه موږ به حساب سره وکړو. بس ته بالا موږ حوصله ورناک ولاکه لرو. کې دا روژه چې چیرې سي باره به بیا یا نن به دا فیصله کېږي. ونیسه زموږ بالا ویش سره جلا کړه. جلا یې کړه جانه، نه کوم د سره زه ګډ ویش نه کوم. جلا مو که ویش مې جلا کړه. څه شي ویش در جلا کړم؟ خپل حق په د اسرای کې حق لرم، په د جایداد کې حق لرم. دا جلا کړه بلا زه د سره اسلامي نور ورته ختمه شوله. لیونیانو دا د کریې کور دی، په دې کې بیا ستاسې د چا حق و؟ دا د کریې کور دی، مسلمانانو تاسې د ځانه راوړی. هغه جانو بیا مختار صاحب سره خرابوي او څنګه کار بیا په ژوند که په دې کور کې ما قدم کښېښود چې تر څو پورې دی زه بیا نه راځم. مه کوئ داسې. زه خدای دې خوار نه کړي. خجانه صابره خراب کړل، ساره چرګړې راشي چې دغه روژه نشي ورته کښېنه. بیا د خبره پر سر یوسه، نو تاسې ولې هر یو من یاست؟ داسې مه کوئ چې حقونه ماقونه چیرې و مسلمان. نه ورسره کوم د سره دا دې راولې دي په دې کې بیا زه تا ته حق درکړم، د دې راکړم دا که د روژه مات بسېږي تاسې بیا په دې کې بیا حق غواړي. څوک وایي داسې دي، څوک وایي داسې دي. پر اروا مې وله ده زموږ ویش که کېدی په روژه کې به اوسې، مګر هغسې وسول.